السلام علیکم. که غواړئ چې د ترکیې هیواد د 2026 کال وړیا بورسونه ترلاسه کړئ او د هغې لپاره په سم او صحیح طریقه سره اپلای وکړئ، ثبت نام وکړئ، نو دغه ویډیو ستاسې لپاره ده. په دې ویډیو کې موږ په صحیح ډول سره په ساده طریقې سره ښودلي دي چې څه ډول تاسې کولی شئ د الف نه تر یا پورې هغه کوم سټیپونه دي په کومه طریقه تاسې کولی شئ د بورس لپاره اپلای وکړئ، کوم اسناد ته ضرورت لرئ، کوم شیان ضروري دي او څه ډول موږ کولی شو په عملي ډول سره د بورس لپاره د دې ویب سایټ کې ثبت نام وکړو. دې ترڅنګ د ټیکټ او تیاری مصارف د چا پر غاړه دي، همداسې هغه میاشتنی خرڅ او خوراک د چا پر غاړه دی، او دې ترڅنګ د ترکیې هیواد یا د ترکیې پوهنتونونو لخوا چې کوم میاشتنی معاش هم ورکول کیږي، د دې په تړاو به هم موږ پوره معلومات په دې ویډیو کې وړاندې کوو. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او د دې لپاره چې نور ملګري هم مستفید شي نو ویډیو ملګرو سره هم شریکه کړئ او د داسې مهم معلومات لپاره موږ در سره وڅارئ. دلته به راشو، موږ به تاسو ته لینک اچولی وي په کمنټ کې، یا به هم راشئ خپل براوزر ته په سرچ انجن کې به ولیکئ چې ترکي بورس لري. دا چې کله ولیکئ دا به سرچ یا هم لینک باندې اتومات کلیک کړئ. دلته به تاسو ته ویب سایټ راخلاص شي. په دې ترکي بورس لري لومړی ویب سایټ باندې به کلیک وکړئ. د دې کلیک کولو څخه وروسته به تاسو ته دغه صفحه راخلاصه شي. نو دلته تاسو دغه سټیپونه چې کوم موږ عملي کوو دغه تعقیب کړئ، انشاءالله نور فرق نه لري. که چیرې تاسو په بل چا باندې هم ثبت نام وکړئ همدا طریقه ده، او که تاسو خپله هم وکړئ همدا طریقه ده. نو یوازې دغه طریقه په منظم ډول سره مخ ته یوسئ او خپل ټول سرټیفیکیټس اسناد په منظم ډول سره ورته اپلوډ کړئ، نو انشاءالله ستاسو اپلیکیشن به تر ټولو ښه اپلیکیشن وي. نو دلته بیا موږ راځو ورته خپل اکاونټ خلاصوو. که چیرې تاسو مخکې اکاونټ لرئ یوازې لاګین شئ، که چیرې اکاونټ نه لرئ راشئ رجسټر باندې کلیک وکړئ. دلته زه مخکې اکاونټ لرم خو زه به راشم ستاسو لپاره به رجسټر وښیم چې څه ډول موږ کولی شو نوی اکاونټ رجسټر کړو. رجسټر باندې کلیک کوو. دلته به موږ سره دا صفحه راخلاصېږي. دلته به موږ او تاسې نیم، خپل تخلص او نوم دغه د تذکیرې یا پاسپورټ مطابق ورکړو. په دې کې باید هیڅ ډول غلطي موجوده نه وي، یعنې یو توری باید هم کم او زیات نه وي. هغې نه وروسته جنډر انتخاب کړئ، لکه د میل انتخابوو نارینه، او د زیږېدو نیټه ورته انتخاب کړئ. همداسې کولی شئ خپل هیواد ورته انتخاب کړئ، ایمیل او دا شیان زه دا ستاسې لپاره ډکوم نو مخکې ما ډک کړی دی مخکې له دې نه. راځو په دې باندې دلته آی ایم ناټ روبوټ باندې کلیک وکړئ. هغې نه وروسته آی اپروف سیو باندې کلیک وکړئ. نو دغه صفحه تاسې سره چې کېږي پاسورډ به هم ورکړئ. نو دلته بیا تاسو ته د هوم برخه راځي او په هوم کې بیا تاسو وایي چې اوس تاسې لاګین شئ. چې کله لاګین کېږي درته کوډ راځي ایمیل ته، او چې کله د ایمیل ته کوډ ورکړو هغې نه وروسته به دغه صفحه راخلاصه شي. دلته کولی شئ لومړی برخه کې پرسنل انفارمیشن کې خپل شخصي معلومات ورته اضافه کړئ. هغه معلومات چې مخکې دې ورکړي وي د تذکرې معلومات یا د پاسپورټ معلومات هغه به دلته درته ښکاره کېږي. کولی شئ که هغې کې کومه ستونزه وه کولی شئ دغه معلومات ایډیټ کړي، پکې مثال تغییرات راولي. که چیرې معلومات سم وي نو کولی شئ لاندې برخه کې انفارمیشن آن هابیز کې خپل د خوښې هغه کارونه او شیان ورته اضافه کړئ. هغه دومره مهم نه ده، یوازې پرسنل انفارمیشن یا شخصي معلومات مهم دي چې دلته به ستاسې زیږېدو نیټه، ستاسې مدني حالت، ستاسې هیواد نشنالیټي، همداسې د آی ډي کارډ نمبر، دا شیان ډېر مهم دي چې دا باید په دقیق ډول سره تاسې ورکړي اوسي. انفارمیشن او هابیز کې تاسې کولی شئ چې خپل د خوښې هغه کارونه او چارې په نښه کړئ یا انتخاب کړئ. دا کولی شئ ایډیټ کړئ چې کوم کارونه ستاسې د خوښې دي، لکه کتاب لوستل دي، کمپیوټر ده، همداسې د انټرنیټ او همداسې نور مکمل معلومات دي. او د هغې نه وروسته بیا راځو بلې برخې ته چې هغه موږ سره کنټاکټ انفو. دلته به تاسې خپل ادرس، داسې د تلیفون شمېره او پوسټل کوډ دا شیان ورکړئ. د هغې نه وروسته بیا فیملي انفارمیشن دغه دومره مهم نه ده، خپل د کورنۍ معلومات ورکړئ خو ضرور د فیل یې کړئ، دې شی مه پرېږدئ. بله مهمه برخه چې ده موږ سره ایجوکیشن انفارمیشن ده. دلته به تاسې هغه تحصیلي معلومات ورکوئ، د لیسې دوره، ابتدایي هغه ثانوي دوره، د مکتب او دې ترڅنګ که چیرې تاسې یعنی که تاسې د لیسانس لپاره اپلای کوئ تاسې باید د خپل د مکتب یا د لیسې دورې معلومات ورکړئ یا د متوسطې دورې. او که چیرې تاسې د ماسټر لپاره اپلای کوئ بیا به تاسې د لیسانس هغه معلومات ورکړئ چې تاسې لیسانس دوره چیرته پای ته رسولې ده. زه مثلا درته راځم میډل سکول انفارمیشن معلومات ورکوم چې ما هغه متوسطه دوره چیرته پای ته رسولې ده، چیرته مې درس ویلی دی، تاسې هیواد او همداسې د لیسې نوم دلته کولی شئ ورته انتخاب کړئ. یعنې دا هغه معلومات دي، زه په دې باندې په جزئیات سره ځکه نه غږېږم چې دا معلومات به تاسې هر یو ګورئ، لکه په کوم کال ته فارغ شوی یې، کوم هیواد کې دې دغه متوسطه دوره زده کړې کړي دي، او دې تر څنګ کوم مکتب دې لوستی ده او کوم تاریخ دغه شروع کوم تاریخ پای ته ورسېده، نو دغه معلومات به ته چې وکړې له دې ځای څخه فیل کړې. نو دا معلومات ورکړې. هغې نه وروسته ښکته برخه چې موږ سره کومه ده دلته به موږ او تاسې دغه ورته انتخاب کړو.
دلته موږ او تاسې خپل هغه فیصدي د نمرو دغه ورته انتخابو چې مثال د څومره فیصدي څخه موږ دغه نمرې ترلاسه کړي دي. او لاندې ښکته برخه کې موږ او تاسې باید د ډیپلوم یا دغه سند چې کوم موږ ترلاسه کړی د ثانوي دورې څخه هغه ورته اپلوډ کړو. که چیرې تاسې سره ډیپلوم یا سند یا تاسې کولی شئ د خپل نمرو څخه یو سکین واخلئ، هغه سکین شوی فایل ورته اپلوډ کړئ یا د خپلو نمرو ټرانسکریپټ کولی شئ ورته اپلوډ کړئ. او همداسې بیا های سکول کې تاسې کولی شئ د لیسې دورې هغه کوم سرټیفیکیټ چې لرئ که نه یا شهادتنامه چې لرئ هغه ورته اپلوډ کړئ. او بیچلر ډیګري انفارمیشن کې به تاسې کولی شئ چې که چیرې تاسې لیسانس یاست یا ماسټر ته اپلای کوئ بیا تاسې کولی شئ چې د بیچلر ډیګري هغه معلومات ورته اپلوډ کړئ چې مثلا تاسې بیچلر ډیګري یا هم پوهنتون چېرته پای ته رسولی ده. دلته مثال های سکول انفارمیشن کې موږ تاسې کولی شو چې خپل د لیسې دورې معلومات ورته ورکو، لکه کوم هیواد کې و، کوم ښار کې و، د مکتب نوم چې و، د ترڅنګ په کوم تاریخ تاسې سټارټ ډیټ و، ګریجویشن فراغت په کوم کالو. نو دغه معلومات تاسې کولی شئ له دې ځای څخه ورکړئ. البته کوم ډیپلوم یا سندونه چې لرئ یا هم د مکتب شهادتنامه لرئ یا هم د پوهنتون لیسانس هغه ډیپلوم لرئ هغه کولی شئ چې دلته ورته اپلوډ کړئ. لنګویج ډیټیلز کې تاسې کولی شئ خپل د ژبې دلته به هغه ژبې اضافه کړئ کومې چې تاسې زده دي او په هغې کې مهارت لرئ او په هغې باندې تسلط لرئ. لکه موږ فارسي، انګلیسي، عربي، همداسې ترکي دغه ژبې انتخاب کړي دي. نو تاسې کولی شئ دغه ژبې له دې ځای څخه ورک ایکسپیرینس کې تاسې کولی شئ چې خپله کاري تجربه اضافه کړئ. که چیرې تاسې عملي کار کړی وي یا هم تجربه لرئ په هره برخه کې چې نو تاسې کولی شئ هغه ورته ورک ایکسپیرینس کې اضافه کړئ. مثال په طور زه ورته لیکم چې دغه کمپني ده د ای بي سي په نوم کمپني ده، دلته ما کار کړی دی، مثال اوس هم کار کوم، همداسې په کوم تاریخ مې شروع کړی و دغه کار ورسره. نو پوزیشن ټایټل چې و، همداسې کومه برخه کې و لکه اکاونټینټ یعنې حسابدارۍ برخه کې و، پوزیشن چې و مثال لیکم چې پوزیشن د دې مثال منیجر و یعنې منیجر په توګه مې کار کړی و. نو تاسې چې په هره برخه کې تجربه لرئ، کار مو کړی وي، هغه کولی شئ خپله تجربه ورته مکمل ایکسپیرینس ورته دلته اضافه کړئ او ولیکئ. کوم فایل لرئ د تجربې کاري تجربې هغه هم ورته اپلوډ کړه. اکیډمیک کوالیفیکیشن کې تاسې کوم تعلیمي یا تحصیلي کوالیفیکیشن لرئ او که نه، که چیرې دا لرئ تاسې کولی شئ دا ورته ایډ کړئ او خپل اکیډمیک کوالیفیکیشن ورته اضافه کړئ چې په کومه برخه کې دلته ځینې برخې دي چې هغې کې که چیرې تاسې سرټیفیکیټ لرئ یا سند لرئ تاسې کولی شئ هغه هم ورته اپلوډ کړئ. ایډ باندې کلیک کوو، دلته راځو، دلته وایي چې تاسې کوم ډول اګزام پاس کړی ده، کوم ډول ازموینه مو پاس کړې ده. مثال دا د ازموینې ډولونه دي چې په هغې کې تاسې کولی شئ د ازموینې یو ډول که چیرې مو د ازموینې پاس کړي وي هغه ورته انتخاب کړئ. که چیرې مو دغه ازموینې نه وي پاس کړي نو بیا فرق نه کوي، دغه یوازې دغه سټیپ مخته بوځي او دومره اهمیت بیا مه ورکوئ. همدې ترڅنګ بیا کولی شئ دلته ورته دا انتخاب کړئ. دلته به تاسې ورته هیواد انتخاب کړئ چې مثال کوم هیواد کې دغه ازموینه پاس کړې ده. نو ګریډ چې و په دې کې درجه دې چې وه کوم هیواد و، افغانستان، دې ترڅنګ په کوم تاریخ دغه تاسې مثال مخته وړی و دغه اګزام یا د اګزام ډیټ څه وخت و، دې ترڅنګ دلته به تاسې ورته خپل فایل اپلوډ کړئ چې کوم ډول ازموینه تاسې پاس کړې و د هغې هغه ریزلټ چې و. سوشل اکټیویټیز کې تاسې کولی شئ چې خپل هغه ټولنیز فعالیتونه مو که ترسره کړي اوسي یا کوم لاسته راوړنې لرئ، کوم ډیپلومونه سرټیفیکیټس لرئ هغه کولی شئ ورته اضافه کړئ. کومه پروژې مو سرته رسولې وي هغه کولی شئ دلته ورته ایډ کړئ په هره برخه کې چې که سکالرشپ مو ترلاسه کړی، که سرټیفیکیټ وي، که کوم پروجیکټ وي یا هم ایوارډ وي تاسې هغه ترلاسه کړي تاسې کولی شئ هغه دلته ورته اضافه کړئ. نو مثال تاسې د خپل هغه پروجیکټ نوم ورته ولیکئ، د هغې د کومې تعلیمي مؤسسې یا د کومې ادارې لخوا درکړل شوی و انسټیټیوشن ډاکیومنټ ور اضافه کولی شئ، ډسکریپشن کې تشریحات ورکړه. نو دا ځینې نور معلومات و. ښه، د ترکي ژبې کوم ایکسپیرینس لرئ؟ یعنې آیا په ترکي ژبه مثال تاسې مخکې یعنې تاسې مخکې یا په ترکیه هیواد کې وئ او که نه او یو ترکي دغه به نو انتخاب کړئ. مثال همداسې نور لکه تاسې په ترکیه کې مخکې زده کړې کړي دي، اسکالرشپ مو ترلاسه کړی دی، ورته وایي چې نه ما نه دی ترلاسه کړی، نو دغه ځینې نور معلومات دي چې تاسې کولی شئ هغه دلته د خپلو معلوماتو مطابق هغه فیل کړئ. خو دا دومره مهم نه دی، خو ضرور دغه فیل کړئ تر څو اپلیکیشن مو مخته ولاړ شي. راځو بله مهمه برخه چې دغه موږ سره
د اپلیکیشن برخه ده چې موږ څه ډول کولی شو اپلای وکړو، پوهنتونونه انتخاب کړو. دا ډېره مهمه برخه ده چې دې باندې اوس خبره کوو. دلته به موږ او تاسې اپلای باندې کلیک وکړو. کله چې هوم پیج ته راشو آی اکسپټ باندې کلیک وکړئ. دلته تاسې د اپلیکیشن کنډیشن ښیي یا معلومات درکوي چې مثال په کوم اصولو تاسې باید مخته ولاړ شئ. تاسې سره باید مثال د نمرو ټرانسکریپټ وي. تاسې که چیرې د لیسانس لپاره اپلای کوئ باید د شهادتنامه یا د 12 صنف هغه د نمرو ټرانسکریپټ یا د کلونو نمرو ټرانسکریپټ باید در سره اوسي، هغه مو باید سکین کړی وي. دې ترڅنګ انټنشن لیټر یا هدف لیک ولرئ، هغه مو آماده کړی وي. دې ترڅنګ ریکمنډیشن لیټر یا حد اقل 2 توصیه نامې یا ریکمنډیشن لیټر ولرئ چې د مکتب یا اړوند کورس لخوا تاسې ریکمنډ شوي وای. دا به تاسې ضرور په دې اپلیکیشن کې اضافه کوئ ورته. همداسې تاسې کولی شئ ګورئ دا ریفرنس لیټر، یعنی مقصد موږ تاسې باید د ریکمنډیشن لیټر یو دوه داسې کسان اوسي چې د پوهنتون یا هم د مکتب او یا کورس لخوا موږ تاسې ریکمنډ کړي د دې کورس لپاره. او د ترڅنګ د نمرو ټرانسکریپټ ده چې دغه باید تاسې خپل 3 کلنې نمرې یا هم د پوهنتون هغه سند که چیرې لرئ، که چیرې د شهادتنامه لرئ، هغه باید سکین کړي اوسي. سیو باندې کلیک کوو او مخته ځو. دلته دویمه برخه کې موږ سره پریفرنسز دي، یعنې ترجیحات دي. په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه پوهنتونونه، یونیورسټیز او د هغې فاکولټۍ پوهنځۍ انتخاب کړو. دغه ډېره مهمه برخه ده. په دې کې باید تاسې مخکې له مخکې څېړنه کړې اوسي چې د ترکیې کوم پوهنتون ته تاسې غواړئ اپلای وکړئ، کوم پوهنتونونه مو خوښ دي، کومو برخو کې غواړئ زده کړې وکړئ. نو زه مثال دلته تاسې ته فرض مثال یو برخه ټاکمه. راځم دلته یو برخه مې انتخاب کړه. هغې نه وروسته بیا راځو اډ باندې کلیک کوو. کله چې اډ باندې مو کلیک وکړه، راځو مثال موږ او تاسې انتخابوو. دلته به تاسې هغه فاکولټي برخه انتخاب کړئ چې تاسې غواړئ په هغې کې زده کړې وکړئ. مثال موږ انتخابوو میډیکل لیبارټري ټیکنیکس، یعنې طبي لابراتوار برخه. دلته مو تاسې ورته کولی شئ پوهنتون انتخاب کړئ چې د کوم پوهنتون کې تاسې که غواړئ دغه زده کړې وکړئ. نو دلته هغه د پوهنتون انتخاب برخه ده، تاسې به هغه چیک مارک کړئ. د هغې نه وروسته سیو باندې کلیک وکړئ. دا موږ سره سیو کیږي. او دلته موږ اوس فی الحال 2 پوهنتونونه انتخاب کړه او په دې کې مو 2 مختلفې پوهنځۍ یا فاکولټۍ انتخاب کړي. تاسې کولی شئ 2 3 یا 4 فاکولټۍ یا پوهنځۍ انتخاب کړئ چې هر یوې لپاره ستاسې سکالرشپ قبول شو. تاسې بیا کولی شئ په هغې کې زده کړې وکړئ. نو هغې نه وروسته راځو چیک مارک وکړو، سیو باندې کلیک کوو. راځو بله مهمه برخه لیټر اف انټینټ ده، یعنې چیرته چې موږ تاسې کولی شو خپل هدف لیک ولیکو. هدف لیک کې باید ستاسې ټولې موخې، هدفونه چې ولې ترکیې ته ځئ، ولې غواړئ هلته زده کړې وکړئ، ستاسې موخې چې دي، ستاسې راتلونکي هدفونه چې دي، هغه ټول باید تاسې راجمع کړي اوسي. هغه باندې مو 1 صفحه 2 صفحې لیکنه کړې اوسي چې دلته تاسې ته محدودیت ښیي چې د څومره تورو څخه باید زیات نه وي. نو کله چې هدف لیک آماده کړی اوسي، بیا کولی شئ هدف لیک راواخلئ او دلته یې پیسټ کړئ او هغه ورته هم اضافه کړئ. زه مثال دلته یو هدف لیک لرم، انټرنل لیټر، چې زه ولې غواړم د دې زده کړو لپاره د دې بورس لپاره اپلای وکړم، زه په کومه برخه کې زده کړې کوم. نو انټنشن لیټر هغه څه دي چې ستاسې موخه هدف بیانوي. نو دا به تاسې آماده وي. دلته باید دغه پیسټ کړئ. داسې ته وایي چې 3000 کرکټر یا تورو څخه باید دغه زیات نه وي. نو هغې نه وروسته اډیشنل آیټم کې تاسې کولی شئ یعنې اضافي معلومات ورکړئ. نو که چیرې اضافي معلومات یا اضافي کومه لیکنه لرئ ورکړئ، که نه یوازې چې وکړئ همغه انټنشن لیټر مو چې کوم آماده کړی و هغه بېرته همدلته پیسټ کړئ او هغې نه وروسته په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. سیو باندې د سیو د وهلو وروسته بل موږ سره انټرویو، یعنی د انټرویو ځای به کوم ځای، لوکیشن به کوم ځای. یعنی کله چې تاسې انټرویو ته انتخاب شوئ، تاسې سکالرشپ قبول شو، تاسې کولی شئ ورته افغانستان کابل انتخاب کړئ، ځکه د ترکیې سفارت کابل کې دی او تاسې سره به مستقیم هملته انټرویو ستاسې ورکول کیږي او تاسې به بیا د دې پوسټ لپاره سلیکټ کیږئ. سیو باندې کلیک کوو. بله مهمه برخه چې دغه ریفرنس انفارمیشن، یعنی د مرجع معلومات، یعنی ریکمنډیشن لیټر چې چیرته مونږ اضافه کوو، هغه به ریفرنس انفارمیشن کې مونږ او تاسې باید 2 داسې مکتبونه یا هم ادارې یا هم تعلیمي مؤسسې پیدا کړو چې هغوی مونږ او تاسې ریکمنډ کړي د دې بورس سکالرشپ لپاره چې مونږ د دې بورس وړتیا لرو. نو دغه کورسونه یې، مکتبونه یا هم پوهنتون یې، هغه باید تاسې ریکمنډیشن لیټر آماده کړي یا د دوی لخوا آماده شي او په هغې باندې د دوی امضا، ټاپه او تاییدي موجوده اوسي.
تر څو تاسې د دغه بورس لپاره تایید کړی اوسئ. لکه ریکمنډیشن لیټر چې دی دا د یو باوري شخص لخوا لیکل کېږي، د زده کوونکي کارکوونکي وړتیا بیانوي. نو دا څوک لیکي؟ یا به استاد لیکي، یا به مدیر، یا سوپروایزر، یا د ادارې کوم مسؤلي. اول مهم دی ځکه چې دا موږ سره غوښتنلیک یا د زموږ اپلیکیشن قوي کوي، او د ترڅنګ د لیکونکي یا د اپلای کوونکي د محصل هغه پیژندګلوي کوي، همداسې موږ او تاسې سپورټ کوي. نو دغه ډیر مهم دی. تاسې به دلته د هغه کس چې تاسې ریفر کوي د هغې نوم به ولیکئ، د هغې ایمیل او شمیره. هغې نه وروسته به هغه چیرته کار کوي، په کوم مکتب کې دی، په کوم کورس کې دی، د هغې نوم به هم ورته ولیکئ دلته کمپنی انسټیټیوشن نیم کې. او د هغې نه وروسته ښکته چې کوم اټچمنټ ده دلته به د هغه ټایټل یا پوزیشن ورته ولیکئ، چې مثال د پوزیشن چې د مسلک یا د مسلک چې ده، کاري چې ده، لکه دا مدیر د مثال پرنسپل ده، او د ترڅنګ ریفرنس لیټر چې کوم تاسې آماده کړی دی هغه به دلته ورته د کمپیوټر څخه اپلوډ کړئ. او هغې نه وروسته به دغه 2 چیک مارکونه ولګوئ او دلته به مخته لاړ شئ. نو تاسې باید لږ تر لږه 2 ریکمنډیشن لیټر د کورسونو یا مکتبونو یا هم نورو اړوند تعلیمي مؤسسو څخه آماده کړي اوسي، او دا باید ورته اپلوډ کړئ. دا ستاسې اپلیکیشن یا د سکالرشپ ترلاسه کول حتمي کوي او 100% کوي. د هغې نه وروسته به سیو ووهئ او سبمیټ، یعنې ستاسې اپلیکیشن به وسپارل شي او سبمیټ به شي، او تاسې کولی شئ خپل د اپلیکیشن ریزلټ په مای اپلیکیشن کې وګورئ. دلته به ستاسې اپلیکیشن ریزلټ ښیي چې تاسې ایا اپلیکیشن ترلاسه کوئ او که نه. نو دې ته به بیا منتظر کېږئ، یا به